السلام علیکم و رحمت الله به حضور همه برنده های یوتیوب چنل وطن. خدا کنه جور و صحتمند باشین. یکی از وطنداران ما اینجا دکان داره در شهر کابل. خواستیم امروز یک چند دقیقه باشیم. برادر خوش آمدین. جور هستین؟ اسم شما؟ اسمم زبی الله، باشنده کابل هستم. دیگه همینجا مصروف کاروبار دکان داریم. باشتر از کاروبار بخیر. شکر فضل احسان خداوند است. چی چیزها دارین مثلا چیزای قیمت بها بگیم؟ قیمت بها دیگه برنج است، لوبیا است، نخود است، چای است، یعنی حبوبات است. بسیار خوب. عرضه موافقت شما را دارم. در حساب دکانداری قرض و گپا چطور است؟ زیاد خانه می باشه؟ والا قضیات نیست، تقاضای مردم خود زیاد است، خب ما زیاد نمیتونیم قرض. آرام سلامت باشین. چی گفتنی دارین در حساب دکانداری؟ مثلا یک کسی میخواد که دکانداری شروع کنه، فرض کنم من مثلا یک دکان جور میکنم، کدام شرایط باید نظر بگیره؟ شرایط اولش سرمایه است. سرمایه باید باشه و دوم وقت داشته باشی دیگه، مشتری داشته باشی، آدم مشهور باشی دیگه، اخلاق خیلی مهم است. مهم است نه؟ بله. یک وعده شنیده بودم کسی که دکانداری میکنه باید که پشانی باز باشه، مثلا ترش نباشنی، دوم دستای خودی قسم نگیره خراش باش. این دوم گپ است. سومی است که وقتی دکانداری میکنه یک چیزی مثلا سودا نشد، یک جوز از این انتقال بده دیگه جای ببره. تا یک مشتری اگه بیا ببینه که والا چیز سودا شده نیست، میگه چند ماه تیر شو باز میگه والا خو سودا نشده بیخی. دیگه گپی است که وقتی دکانداری میکنی باید بر زیاد وقت بدی، یعنی هر کدام کار داشتی کار دا باید که پیش نگردی، حتما یک نفر در دکان باشه. آخری گپی بود بسیار مهم است که میگن و جالب هم است که وقتی یک چیزی پیش خودت نبود از دیگه دکاندار می آوردی، باید چپلکای مشتری رو ببری پاپوش مشتری رو ببری تا که تو پس می برات منتظر شته می باشه، اگه نه از پیش میره. اما درست نه؟ اما درست. شما چطور همیشه دکان می باشین یا نه؟ از ما فعال هستم. اگر خود نباشه برادرت است نه؟ خودم نباشم برادرم از من. هک از مصاحبه که فرار کرد. بله. ای شوخی بود. جور و سلامت آرام باشی. در حساب هموطنای ما چیزی کدام پیام داشته باشین براشون، کدام چیزی بگین؟ پیام دیگه خوش و آرام باشن، صلح سری میخوایم دیگه. در وطن آرامی هست ان شاء الله. یک در اقتصاد ضعیف است، کاروبارا ضعیف است دیگه، کاروبارا ایلاشه مصرفای گزافه کم کنن دیگه، یعنی مسائل و سیاس انانات است دیگه، اینا را یک ذره کم کنن ان شاء الله کشور ما رو به ترقی پیشرفت میکنه. تشکر از شما، بخیر باشین. بخیر باشین، سلامت، روز خوش. از شما تشکر میکنیم، جور آرام باشین. یک برادر دیگه اینجاست که از گپ بزنیم. بیا برادر مانده نباشی. جور هستی برادر؟ بخیر است. کمیسی بک روشنی به ذره خوش به. اسم شما؟ محمد جمشید. جمشید، محمد جمشید. بله. محمد جمشید برادر خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ الحمدلله. خودت خوب هستی؟ دیدی موتر استاد که تو اومدی اینجا چیز می‌خریدی از دکان یا چطور؟ ما برای اینا ماس میارم. خب ماس میاره برای زیاد؟ بله. بسیار خوب. چند باز کیلو حساب میکنی برای شاده؟ چه رقم حساب است؟ کیلو که کیلو 40 افغانی میایه. خودش چند صد میکنه؟ 50. 10 افغانی؟ بله. موزیک و پلاستیک هم میخوره، خبر مصرف میکنه. بس دیگه کفایت میکنه. والا دیگه دکانداری یک کسب خوب است دیگه، فهمیدی؟ دیگه آدم یک کسب حلال است. دکان است نه؟ دکان یعنی یک کان نه، دکان است. اگر واقعا تو کار کنی و فعالیت کنی، اگر واقعا خدمت کنی نه و بشینی در دکان دیگه دکان است. اگر نه دیگه بس اکثر تاوان میکنه، بس قیت میکنه. کجای وطن هستین برادر؟ میدان وردک. پختو و یکن میدان وردگی؟ میدان وردگی جلیز ولی ساله. پختو اکثر زمین اول پختانی دیده. نه منگه خود اصلی زبان پختانه ده. پختو میدان وردگو ده کمزی؟ جلیز ولی ساله. جلیز ولی ساله. دلتا نو کمزی که وسیگه بیا؟ دلتا فعلا کمپانی که خوش جام پغمان سره. شده و مسیر کمزی نکوی؟ دال پغمان نم را لیگه و لمیدان وردگو نم روزی منگتا. تاسی به پسول خلای؟ منگه نو 15 دست دو ناخل بس. نه دو 15 رو بمانی 4 تا گزاره کرده. نه بیاده منگه کاروبار بیا دیر ده بیا کیگی. یعنی قطره دریاب میشه نه؟ او ده آخی سر. محمد جمشید لطاس مننه که خوشحاله وسی. مننه تاسو نه. دلته نو یو بل خیستون که ورته مشتری ورته وای کنه هغه هم دلته موجود دی چې موږ سره آشنا یو غواړو هم تاسو ته معرفي کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن یوټیوب چینل کارکونکو ته او تاسو ته او ټولو مینوال ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم په دې هیله چې روغ صحت ولري. محمد فاروق شان یم، د سرکاریز د کمپنۍ اوسیدونکی او همیشه راځم دغه دکان نه سودا اخلم، خریداری کوم. الحمدلله زبیجان ډیر یو ښه او بااستعداده او خوش اخلاقه دکاندار دی. واقعا لکه مخکې تاسو په خپل خبرو کې وویل چې دوکان یعنی دوه کانه بالکل واقعا همداسې خبره، سرمایه ولري او سرمایه ولري او هغه پانګونه په صحیح طریقه مدیریت شي، نو دا هم ثواب هم خرما راځي. دې لپاره هم وطنوالو ته خدمت دی، ځکه د هر چا دغه کوم سیزونه تاسو دلته وینئ د هر چا د هر کور ضرورت دی، نو دا خدمت شو جامعې لپاره او ثواب په دې شو چې ځان لپاره او آینده اولادونو ته او آینده نسل ته خپله سرمایه. که چېرته سرمایه مدیریت نسی نو قره هم د دوه کانه یا دوه خزانې دام له بینه ځي، نو بیا به هغه ته نسي. ځکه دکانداري یو شی غواړي. زه خپله ما دکاندارۍ ته یو مثال ورکړی، یعنې لکه زندان، ځان به ورته بندي بولي، ځکه پابنده به اوسېږي او په وخت سره به راځي. ځکه که کومه ورځ دکان بند شو یو ورځ پروا نه کوي، په میاشتو کې یا کال کې یو ورځ دوه ورځ پروا نه کوي، خو که دوامداره بند وي نو دا نقص کوي، مشتري هم خسته کېږي او بیا نه راځي. او کوم شیان چې ده راوړي حتما بعضې شیان دي تر 3 له 4 میاشتې باید خرڅ شي او بیا تاریخ د بینه ځي، نو دوی باید هغه هر شی چې راوړي دوکان ته هغه شی راوړي چې مینوال یې خوښوي. او بل دوی دکاندار باید همیشه پابند اوسیږي، په خپل وخت راسي او په ډېر وخت راسي او ناوخته لاړ سي، نو هم مشتري پیدا کولی سي د خپل اخلاقو سره او مشتري سره ښه چلند وکړي. 1 روپۍ 2 روپۍ له نور دکاندارانو نه هغه جنس ارزانه ورکړي، نو دا مشتري هم زیات پیدا کولی سي او دایمي هم اوسېدلی سي. خوشحاله اوسئ انجینر صاحب، مننه له تاسو. د دکاندارۍ په اصولو کې د ځینې شیان چې یادونه وکړه واقعیت ډېر اړین دي. یو شی په هغو کې دا هم دی چې موقعیت دی که نه، بازاریابي په مارکیټینګ برخه کې د کوم درسونه چې د اقتصاد برخه کې ویل کېږي په هغو کې یو دا شی دی چې موقعیت مهم دی. نه ته کوم ځای کې چې دکان جوړوې باید موقعیت وي، بله شرایط په کتو سره وي. مثلا یو کس ورزشکار وي او هغه که دکانداري کوي نو خپل ورزشي برخه کې باید یو د ساحه وټاکي ورته چې هم د خپل کلب لپاره هم د نورو لپاره د خدمت او د هغه د وسایلو د پوره کولو مصدر وګرځي. نو له تاسو مننه انجینر صاحب، خوشحاله اوسئ. هیوادونو ته پیغام څه لرئ؟ سلامت اوسئ. مخکې له پیغام نه به زه دا یادولی کوم چې دا موقعیت خو الحمدلله څنګه تاسو ګورئ او څنګه به چې لیدونکي ګوري، دا تقریبا د څو موقعیتونه په دې کوم سړک چې د عمومي د کمپنۍ سړک ته راوتلی ده او له دشت برچینه مرته خلک راځي او ډیر یو ښه موقعیت دی. او بل په دکاندارۍ کې ما درته مخکې دا یادونه وکړله چې بازار موندنه، یعنی په خرید کې چې ګټه ونه کې په فروش کې ګټه نشي کولی. نو ځکه چې کوم شی ته له کوم منبع نه اخلي نو هغه دایم چا خبره وایي چې وایي دایم مشتری هغه وایي لږ زره ضربه خوري. نو باید بازار کې پوښتنه وشي، مارکیټینګ وشي، بازاریابي وشي او بیا له کوم ځای نه سته خریداري کوي هغه ته وایي چې وروره په ټولو دکاندارونو کې یا مارکیټونو کې دغه شی نه وایي تازه راغلی په دومره تیول ما تقدیرانه کړي. نو که خرید کې ګټه وکړله نو په فروش کې هم ښه پیدا کولی شي. مننه. او وطندارانو ته مې دغه پیغام ده چې همیشه مثبت اوسئ، مطالعه ولرئ او خپل مشرانو قدر وکړئ او همیشه مثبت فکر ولرئ د وطن په اړه، د ځوانانو په اړه. سلامت اوسئ. مننه. سلام شروع جوړې بخیر خیرات ته کلاري ده خیر ده. خوشاله اوسئ. درنو لیدونکو، یو بل هیوادوال دی چې دغه د نصرت الله خوراک فروشي له مشتریانو څخه دی، له اخیستونکو څخه موږ مصاحبه کوله، خبرې هم کولې چې دا دلته راغی، نو له سره به خبرې کوو. تاسو خاص نوم مبارک. شکر ده الحمدلله. تاسو څنګه ښه؟ نوم مې محمد ایمل دی، د میدان شهر ولایت د نرخ لساري اوسیدونکی یم. ډېره ښه ده، خوشحاله اوسئ. دا بیک هم تر ښار چولی؟ دا اوس دلته کور دی، کابل ولایت کې کور دی او مکتب نه راغلم. ها، مکتب کې مطالعه مې څوم صنف کې؟ 10م صنف کې. ډېره ښه ده. یو بیت شعر که راته ووایې، دري وي پښتو وي هېڅ مشکل نشته، یو شعر لنډی وي درته وایم. وایه مهرباني. وای عشق او مزه کو خمار کوه،
عشق او مزه او خمار کو او ژوند حسمه کې نسکار کو او خپل یا کمی وجنه د نظر په تیرخ کته ما ګوره گزار کو واه 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 څه یو خوندور یو استاد بیا په سیم کې موږ باندې شعرونه ویلې اتم بیا دا شعر ورته جوړ کړو او تیم ورته ډالې کومه نه دا شعر څه کله معلومیږي لکه سي ماین غوتو باندې کنه ماین خو باندې نه ماین نه مو هم د سي وایم ها او خوخیږي می شعر خدا کنه ګوره تاسو په طریق کې پښتو کې د کتمن شعر وی کنه او لسم سم ورجوړه سي بیا ډیر زیات وسی کنه او لته زمانه بس خوشاله اوسه ډیر مننه مننه السلام علیکم